السلام علیکم د اخوند ټي وي مینوالو حاضر یو ستاسو سره په خپل پروګرام ستوري کې. نن موږ راغلي یو د خپل بل ستوري خواله د فضل وحید شاهین صاحب خواله راغلي یو. د فضل وحید شاهین صاحب نه به د هغې د ژوند په حواله سره خبرې کوو او په منځ کې به په تاسو باندې څه خواږه څه هم اورو. فضل وحید شاهین صاحب ستاسو نه زه دا تپوس کوم چې تاسو تعلیم څومره کړی دی او یا مخې ته څومره کوئ یا اراده اخوند صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو اخوند ټي وي او زمونږ خواله رالی او ستاسو د پوره ټیم ډېره شکریا ادا کوم. الطاف سر جي زمونږ راغلی دی، سید علم خان سر جي او ضیاءالدین جي موږ سره چې دی دوی راغلي دي، نو ډېره مننه ادا کوم. او د تعلیم په اړه تاسو زما نه یو کوېسچن وکړو، نو په 11 کې سبق وایم او د پښتو د ثقافت دې سره مې ډېره مینه ده. ویم چې پرمختګ د تعلیم هم د پښتو په ژبې کې مخې ته لاړ شم. فضل وحید شاهین صاحب ستاسو عمر څومره دی او د کم ځای سره تعلق ساتئ؟ عمر خو به مې په حساب دغه 20-21 سال عمر به مې روان او د دې ځای نوم چې دی شاګرام ګانا. د ګانا چې دی دا زموږ محله ده، د دې ګانا ده مدین شاګرام ګانا. بالکل شاهین صاحب لیک خو ستاسو موږ اورېدلی هم دی او ډېر خواږه لیکلي کوئ او ډېر جوور لیکل کوئ. تاسو په کم دغه کې لیکل کوئ چې یاره انقلابي لیکل شو یا د قام پرستۍ دپاره چې څه نور داسې لیکلي، رومانوي شو او د تصوف څه لیکل داسې کوئ که نه په یو طرف باندې؟ بله دا ده چې څه نظم غزل داسې پکې کوئ که نه چې ستاسو په اړه کې څه الهام هغه چې وشي که نه یو شاعر ته چې کېږي څنګه چې الهام وشي هغه شانته چې څه ستاسو مخې ته راځي جو کوئ؟ سر ستاسو خبره چې الهام کم کېږي د الهام په ذریعه، نو زما چې کم شعرونه دي که هغه غزل دی که هر رنګه، نو ما په هر رنګه غزل لیکلی دی. په هر رنګ باندې ما مسافرۍ باندې، ما په قام پرستۍ باندې، ما په وطن پرستی باندې، په وطن باندې لکه په هر ډول یو چا راله داسې یو دغه راکړی چې هلکه نن دله ماښام زه دا شعرونه در کوم په سهار ستا نه دا کوېشن کوم دې ته ته غزلې لیکه. نو سر جي داسې غزلې مې لیکل شروع کړي دي. شاهین صاحب د مسافرو دپاره به پکې هم څه خامخا دغه کوم او زه ستاسو خو خپل هم 2 ورونه بهر دي، هغو ته زمونږ د دې شیشې په ذریعه باندې د اخوند ټي وي په ذریعه باندې ورته خپل سلام او په دې وساطت سره ورته خپل سلام دا وکئ او انشاءالله سره هغه د زمونږ مسافر ورونه او نور چې په کم ملکونو کې نور هم دي هغو ته به څه مزېدار څه اوروئ پکې که نه جي؟ ټولو مسافرو ته زما د طرف نه سر جي چې د مینې ډک ډک سلامونه او سر جي لیکن خاص کر د سعودي عرب او د دوبۍ ټولو ملکونو والا ته سر جي لکه چې دغه کې زما وروڼه هم دي او ټولو مسافرو ته ډک ډک سلامونه د مینې وړاندې کوم. او سر جي دوی ته د مینې یو ډک ښایسته شعر نظم دی چې دا ورته ووایم. یو ګانه مې مسافرو وروڼو باندې جوړه کړې ده، خو منم نو کېدای شي هغه ګانه لاول وړاندې کړم. ما خو غزل دی، خو دا ګانه زما غزل به اول ووایو، د مینوال به زموږ سره په لاین باندې اوسي، دا ګانه به ورته وروسته ووایې بیا. ټیک ده بالکل. د غزل نه مخکې یو شعر دغه کومه چې وایي زما د سترګو وینې څاڅي، زما د سترګو وینې څاڅي، قلم په وینه کې اقدم ستا نوم لیکمه. بس دې بسې دا غزل در سره شریکومه. کتونکي به هم په دې تمه چې دوی څه اورئ موږ سره که نه. وایي ژوند د مسافرو دار په دار دی بس تېرېږي، ژوند د مسافرو دار په دار دی بس تېرېږي او هر وخت په غمونو کې انبار دی بس تېرېږي. ډېر ښه مننه. ژوند د مسافرو دار په دار دی بس تېرېږي او هر وخت په غمونو کې انبار دی بس تېرېږي او څوک د محبت قصې کوي او څوک بېغمه، څوک د محبت کیسې کوي او څوک بېغمه، چا په مخ د اوښکو چې رفتار دی بس تېرېږي. مننه. او څوک یې په خانۍ تېروي، څوک په ملنګۍ کې
څوک په خانۍ تیروي څوک په ملنګۍ کې چا په زړه خو غم د یار قربان دی بس تیریږي مننه او ما هم ستا د مینې مدار جوړ کړلو جانانه ما هم ستا د مینې مدار جوړ کړلو جانانه ژوند مې د خبابو شور چغار دی بس تیریږي او تا خپل مراد وکړو په خپله مخه لاړې تا خپل مراد وکړو په خپله مخه لاړې زړه مې ستا په عشق کې ګرفتار دی بس تیریږي مننه او کله مې پوره د مفلسۍ زنځیر نیولی سرجي کله مې پوره د مفلسۍ زنځیر نیولی کور د هر یو کس په غربت خوار دی بس تیریږي مننه او مقته ده چې وایي ای فضلي واحد شاهینه څنګه به جوړېږي ای فضلي واحد شاهینه څنګه به جوړېږي او زړه رانه چا وړی په یو لار دی بس تیریږي ډېر ښه ډېر مزیدار ګرانو مینوالو د فضل واحد شاهین صاحب نه به خاص زما د مسافر وروڼو دپاره چې په هر ملک کې دي په هر ځای کې دي که په خپل ملک کې د کور نه بهر دي هر هغه ټول کسان هغه ټول ملګري د هغو دپاره دا یو خصوصي د شاهین صاحب نه او د اخوند ټي وي د طرف نه زموږ ټولو مسافر وروڼو ته ډالۍ ده بیا پسرلی شو مرغی چرو چور کویلا مسافرا تارا یادویلا مسافرا بیا پسرلی شو مرغی چرو چور کویلا مسافرا تارا یادویلا مسافرا تارا یادویلا مسافرا هو بیا خو می سوات خایسته شوی ملګرو ډیر زیات رنگین شوی هو بیا خو می سوات خایسته شوی ملګرو ډیر زیات رنگین شوی نختر چنار سپیردار خوشلو کوي رنگونه مسافرا تارا یادوینا مسافرا او تارا یادوینا مسافرا بیا پسرلی شو مرغی چرو چور کوینا مسافرا تارا یادوینا مسافرا تارا یادوینا مسافرا هو وقت بدل شوی پسر لے دے 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 خوشحال خوشحال هر یو سړی دی وقت بدل شوی پسر لے دے خوشحال خوشحال هر یو سړی دی پدنګ غرو کې ابشار لا بیګنا مسافرا تارا یادوینا مسافرا تارا یادوینا مسافرا بیا پسرلی شو مرغی سرو چرو چور کوینا مسافرا تارا یادوینا مسافرا تارا یادوینا مسافرا پہر طرف گلان گلان دی پہر طرف گلان گلان دی یا پہر طرف گلان گلان دی پہر طرف گلان گلان دی و ډیر پتنگان پسی روان دی پہر طرف گلان گلان دی ډیر پتنگان پسی روان دی خایست خوشبو لهر طرف څخه راځینا مسافرا تارا یادوینا مسافرا تارا یادوینا مسافرا بیا پسرلی شو مرغی چرو چور کوینا مسافرا تارا یادوینا مسافرا هو تارا یادوینا مسافرا شور د مارغانو په هر لور دی خوږو نغمو حواس ډیر شور دی هو شور د مارغانو په هر لور دی خوږو نغمو حواس ډیر شور دی
ګران وس دلته د چکرو دی وختونه مسافرا تارا یاد وینا مسافرا تارا یاد وینا مسافرا بیا پسر لشو مرغی چرو ترک وینا مسافرا تارا یاد وینا مسافرا تارا یاد وینا مسافرا واورو په غرونو ویلې کېږي پکې ښایسته اوبه بهیږي هو واورې په غرونو ویلې کېږي پکې ښایسته اوبه بهیږي غان ټول ولاړ په هر پوله خوند کوي نا مسافرا تارا یاد وینا مسافرا تارا یاد وینا مسافرا بیا پسر لشو مرغی چرو چور کوي نا مسافرا تارا یاد وینا مسافرا تارا یاد وینا مسافرا هو الله په پلک حسن ورکړې دا خوږ وطن ښایسته کړې الله په پلک حسن ورکړې دا خوږ وطن ښایسته کړې رنگین رنگین خو پرشاین لیکي شعرونه مسافرا تارا یاد وینا مسافرا تارا یاد وینا مسافرا بیا پسر لشو مرغی چرو چور کوي نا مسافرا تارا یاد وینا مسافرا تارا یاد وینا مسافرا